دوه اتلان وسه ښکلې سبا څه پاکه هوا، نن د اونۍ وروستۍ ورځ ده. آرزو او آرمان د سهار د چای لپاره په ډوډۍ پسې ځي. هغوی د نانوۍ په لور روان شول. ونې تر پخوا ډېرې تکې شنې ښکاري. وړې مرغکۍ اوازونه وایي، الوزي او ماشومانو ته سلامونه کوي. ماشومان په لاره کې تر یو سپینګیري راورسېدل. د سپینګیري کراچۍ د ویالې پر غاړه بنده وه. هغه دومره زورور او قوي نه و چې کراچۍ د ویالې پر غاړه اخوا بوځي. آرمان ویل، زه هلک یم، زه قوي یم، کولی شم له بوډا سره مرسته وکړم. آرزو په خوښۍ وویل چې داسې ده، نو هله زر شه مرسته ورسره وکړه. آرمان د کاکا مرستې ته ورغی، خو چې څومره هلې ځلې وکړې بې فایدې وې. په دې وخت کې د آرزو په ذهن کې یو فکر پیدا شو. آرزو د کاکا له کراچۍ نه 2 لرګي راواخیستل او د ویاړې پر غاړه یې کېښودل. کاکا په اسانۍ سره کراچۍ د لرګو د پاسه له ویالې تېره کړه. آرمان په خوشحالۍ ویل، زما خور یوه اتله ده. سپینګیري په مننه کې دوی پاکې مڼې دوی ته ورکړې. آرزو او آرمان له نانوۍ څخه ډوډۍ واخیسته او په خوشحالۍ د کور پر خوا روان شول. هغه ورځ آرمان او آرزو په دې وپوهېدل چې قوي یوازې د مټو په زور نه دی، بلکې په ذهن او فکر هم دی.